السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترمین دوستانو، زه سید برغه حقیار نظر بیا تاسو درانه حضور ته د ښکلي شانتي ویډیو سره حاضر شوم. ګران محترمین دوستانو، د تیری ویډیو په شان موږ تاسو ویډیو بیا هم د عزت د خوندې کېدو لپاره دی. ګران دوستانو، نن بیا تاسو ته دغه اپلیکیشن او داسې برنامه راوړی دی ګران دوستانو چې هغه بیا هم د مخفي تصویرانو د اخیستو لپاره دی. داسې مخفي تصویران اخلي چې موږ تاسو هیڅ په خبر لا نه یو، یعنی په محفلو کې، په ودو کې، په نور ځای کې دغه رقم تصویر اخلي. دا رقم برنامه ده چې داسې تصویر اخیستو برنامه ده چې هیڅ دوست دغه امکان نه کوي دوست دغه په ذهن کې رانه چې دا به د تصویر د اخیستو لپاره وي. نو ګران دوستان، دغه اپلیکیشن د برنامه موږ تاسو ته کوم ځای کوو دغه ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو یو لینک درکوم. تاسو پر هغه لینک باندې تاسو کلیک وکړئ. تاسو بیا کروم براوزر ته، هر براوزر چې تاسو په ټلیفون کې وي هغه براوزر ته بیا دا اپلیکیشن په پلی سٹور کې نه پیدا کیږي. کله چې براوزر ته راځي ګران دوستان، تاسو ته ګوري دغه اپلیکیشن دغه برنامه ده. کله چې دغه صفحه تر خلاص و، تاسو پر دغه ډاونلوډ باندې بیا کلیک ووي. کله چې پر دغه ډاونلوډ باندې کلیک تاسو ته د صفحه تر راځي، تاسو ته دلته بیا د ډاونلوډ نشان راځي. دا چې د ډاونلوډ نشان چې راځي پر دغه بارګیری یا د ډاونلوډ باندې تاسو کلیک ووي. کله چې مو کلیک دغه اپلیکیشن د برنامه تاسو موبایل د ډاونلوډر خانه ته ډاونلوډیږي او وروسته تاسو بیا انسټال کړئ. نو کله چې مو ګران د اپلیکیشن ډاونلوډ تاسو موبایل کې انسټال شو او اوس نو تاسو راځو دغه اپلیکیشن را خلاصو. تاسو ته ګور دغه اپلیکیشن دی. په دا اپلیکیشن باندې تاسو کلیک وکړئ ګران دوستانو، دغه صفحه مو تاسو ته راځي. کله چې صفحه راځي انتظار وکړئ، دا صفحه تاسو پر دغه انسټیټ باندې بیا کلیک وکړئ. کله چې پر دې باندې کلیک ګران دوستانو بیا وند انتظار سي بل صفحه درته راځي. تاسو بیا پر دغه صفحه باندې بیا تاسو کلیک وکړئ. تاسو ته دلته نشانونه درکې، مثلا پر لاندې کلیک چې مخکې تیر سو هغه د تصویر اخیستلو لپاره پر دغه لاندې والیوم سور نشان پر باندې پر دغه لاندې والیوم اوس پر لوړ والیوم باندې دا چې دی هاو ټو شو ویډیو دا لوړ والیوم باندې د لپاره چې ویډیو ریکارډینګ کې دوه ریکارډینګ پرې کیږي. بیا پر دغه انسټال باندې بیا به کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک وکړئ دلته بیا راځي هاو ټو از سیټینګ اینڈ ګالری، دا په ګالری کې معلومیږي. بیا پر دا تاسو کلیک وکړئ ګران دوستانو. کله چې مو کلیک دا صفحه مو تاسو ته خلاصيږي. کله دا صفحه چې رالی بیا به مو تاسو بیا پر دا انسټال باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک دا صفحه مو تاسو را خلاصو دا و صفحه خلاصو دغه رقم را دا به مو تاسو دغه ټیک مارکو دا چې مو ټیک مارک ګران دوستانو بیا پر دغه خط باندې کلیک وکړئ. اوس دا او د صفحه د رقم تاریخ معلومیږي. تاسو ته ګوري پر دې صفحه باندې بل شي نسته، خالص ما دغه د چینل تصویر دی. دا څه وایي ګران دوستانو، تاسو غواړئ چې د چا تصویر واخلئ، دا رقم موبایل په دغه ساده طرز کې راځي. تاسو موبایل په دغه ساده ډیزاین کې دی، هیڅ څوک نه پوهیږي چې دا اوس د برنامه را خلاص کړی. دا موږ تاسو کومه برنامه چې موږ را خلاص کړی هغه د برنامه ده. اوس موږ غواړو چې تصویر واخلو. که چیرې تصویر غواړئ چې واخلئ، د والیوم د لاندې بټن چې اواز ښکته کېږي دغه بټن تاسو ووایئ. تاسو ورته وګورئ ده هغه چې مو کلیک بس تصویر اخلي. اوس ما وګورئ د کرت سی بار تصویر واخلي. د لاندې والیوم د لپاره چې تصویر واخلي او د لوړ والیوم باندې تاسو کلیک وکړئ، هغه د ریکارډینګ لپاره دی. کوم لوړ والیوم بچو پر هغه باندې تاسو کلیک وکړئ، هغه باندې ریکارډینګ کیږي. مخفیانه ریکارډینګ کوي چې هیڅ څوک نه چاته معلومات سره نه څوک پوهیږي. په مخفیانه ریکارډینګ تاسو کولای شئ او لاندې باندې تاسو تصویر اخیستلای شئ. نو تاسو ته څنګه دا تصویر اخوس ما دوه ده سو تصویر ما اخیستل او اوس بیا ورسره مو تاسو ته ګران دوستانو و چې مو د تصویران واخیستل او وروسته بیا اوس مو تاسو راځو. اوس باندې چې راووتو ګران دوستانو اوس مو تاسو راځو د موبایل او دغه ته موبایل او دغه فایل هات معنا کوم چې ناتونه غزل شمه پکښې دي د موبایل حافظه بر خلاصو. کله چې مر خلاص د موبایل خپل حافظه خلاصو چې هغه چې دلته لګسو دي بلاک شوت لګسو دي پر داسې باندې تاسو کلیک وکړئ ګران دوستانو. تاسو ته ګورئ هغه تصویران د هغه تصویران دي کوم چې ما مخفیانه تصویران واخیستل. دا د هغه بلاک شوت لپاره دغه مخفیانه تصویران دي. تاسو ته ګورئ کوم چې ما واخیستل دا تصویران دي او دا طریقه خودم طریقه تصویران دي. او تاسو چې د هر ځای تصویران اخلي په ورځ کې اخلي په شپه کې چې بلپ لګي چار ځای بس تاسو هغه کوم تصویران راځي په داسې کې طریقه ځای دي نور تصویران نه راځي. تاسو وګورئ تاسو کولای شئ په داسې مخفیانه تصویران واخلي. نو ګران محترم دوستان، دا موږ تاسو نه ویډیو کوم چې نه ویډیو مخ شوی وي نو زموږ د انلاین زده کړې یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان پر ورسره لایک هم کړئ. تر سره مخکې بل څه نو ولې په پوره خوندوري ویډیو تر تاسو پورې درورسیږي.